سلامونه دوستانو، تازه خبر دا دی چې حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو امر وکړ. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت دا فیصله کړې ده چې منظور پښتین به نیول کیږي او د ګرفتاري به ناقابل ضمانت ګرفتاري وي، یعنې که منظور پښتین ونیول سي نو د هغه ضمانت به بیا نه کیږي. دوستانو دغه خبر مکمل د سر شیر کوو، ویډیو را سره وګورئ چې اسلام آباد حکومت د منظور پښتین د نیولو امر کړی دی. پښتون تحفظ مومنټ یعنی پی ډی ایم چې کوم مشر دی منظور پښتین دا غیر ناقابل ضمانت وارنټ چې کوم دی هغه جاری کړی دی. دا پیشرفت کو وګورو په ملک یو طرف ته سیاسي اختلاف رائے ریاستي چې کوم رویه دا دغه په تناظر کې زما په خیال دا یو بل بحث لمونږه چې کوم دی یو بل شي لمونږ اور وړاندې د ریاست منظور پښتین همیشه د پښتونو علاقو کې ماورای عدالت قتل جبري چې کوم ګمشدګیانې دي فوجي چې کوم اپریشنونه دي دغه لپاره زبردست اواز اوچت کړی دی. او که وګورو مختلف مقدمو کې موسکو وګورو داسې مقدمه کې مکتوبه کړی دی چې په هغې کې مختلف مبصرین وایي چې دا یو سیاسي انتقام دی. ازادي اظهار رایې باندې خو مخکې هم قطغنونه دي، پابندیانې دي. دا اولنۍ موقع نه ده چې منظور پښتین یا د هغه په ملګرو باندې د ریاستي چې کوم جبر دی د هغه مخه ده، بلکې مسلسل موږ ګورو چې هغه باندې اټیکس کېږي. کله نو ګورو مختلف پیری باندې د گرفتار شوی دی، په جلسو باندې د پابندیانې لګېدلي تقاریر کلپس چې کوم دي په سوشل میډیا پلیټ فارم باندې هم ډېر دباو اچول شوی دی، د هغې تحت کاروایونه هم شوي دي. چا چې د باره کې خبره کړې د هغه گرفتار کړی دی. اوس دې وخت کې چې کوم ناقابل ضمانت وارنټ گرفتاري په داسې موقع کې جاری شوي دي ګرانو کتونکو چې خیبر پښتونخوا بلوچستان کې سکیورټي فورسز عوام په منځ کې ډېر غټ چې کوم دی اعتماد چې کوم کمی دی هغه زیات شوی دی. عدالت چې کوم دا فیصله ده د قانون اعتبار باندې موږ ګورو دا یو عدالتي حکم نه دی، بلکې دا د ریاستي پالیسۍ عکاسي کوي. دا حکم چې راغلی دی یو طرف ته اختلاف رائے، بل طرف ته سلامتي او بیانې چې کوم دا هغې یعنی زه هریانم چې دې وکې زموږ د ریاست څه چل کوي. منظور پښتین چې کوم حامیان دي هغو په دې باندې وایي چې دا دهشتګردۍ دا الزامات عاید کول یا یعنی پرامن چې کوم جدوجہد دی دا د بدنامو دوی لپاره یو کوشش دی. حکومتي حلقې دا موقف لري چې یو سړی چې کوم دی د قانون نه بالاتر نه دی، یعنی هر سړی چې کوم دی قانون کې دنده په پاتې کېږي. ګرانو کتونکو که موږ وګورو په دې حکومت کې چې کوم ظلم زیاتې روان دی، یعنی که ته اواز اوچتای، یعنی که ته وایې چې که ته صحافت کوې نو صحافت ته دغه سچویشن دی کوم چې ستاسو مخې ته دي چې کوم صحافیانو چا چې دوسر اختلاف رایې کو هغې د چینلونو وخت کړ. نن یو بل صحافي چې کوم دی ډېر زما که زه ووایم د سره زما ډېر ګپ شپ هم دی، امیر عباس ډېر رښتیا خبرې هم کوي، قابل سړی هم دی، ډېر تکړه سړی هم دی او ډېر زبردست صحافي هم دی. هغه چې کوم پروګرام دی هغه بالکل بند کړی دی، حکم جاری شوی دی. اوس ما ذرایع زما دا خبره کوي چې امیر عباس ملک پرېښودو والا دی او د ملک نه روان دی. او یقین منئ ګرانو کتونکو تقریبا د یو دوه هفتو نه زه ګورم چې زما په خپله سچویشن دا دی چې زه وایم آیا په دې ملک کې زه هم اوس پاتې شم یا د دې ملک ته لاړ شم. حالانکې په دې ملک باندې په دې خاور باندې زه ډېر زیات مین یم. خو د هغې باوجود چې ګورم چې کوم حالات روان دي او موږ نه دروغ ویلی کېږي، نه چپلوسي موږ نه کېږي، نه بوټ پالشۍ کار موږ نه شو کولی، نو اندازه داسې ښکاري چې حالات را روان وخت کې ټول دپاره ډېر خطرناک دي. بهرحال مخکې ته ځو، اسلام آباد د یو خبر شامل کو. دې وخت کې که وګورو یو طرف ته دا خبر ما تاسو ته مخکې راکړی، خو بل طرف